خالي 10% خلک په دې چیلنج کې کامیابیږي. راځئ ګورو چې ته په هغې 10% کې راځې که نه. ښه راځئ چې زر زر دا گیم شروع کوو. په دې گیم کې 2 ټیمان دي. هغې یو ټیم سپین کالي اغوستي دي او یو ټیم تور کالي اغوستي او دا دواړه ټیمان د باسکټبال بال یو بل سره په منځ کې پاس کوي. تاسو کار دا دی چې په د سپینو جامو والا ټیم باندې خپل نظر وساتئ او حساب یې کوئ چې هغه څو پاسه یو بل ته کوي. که ستاسو جواب دیارلس نو بالکل صحیح ده. خو یوه خبره، آیا ستاسو په دې ویډیو کې یو ډېرې عجیبې ټکې ته فکر شو؟ او که نه مو یې فکر شوی راځئ چې دا ویډیو دوباره ګورو او دا ځل په دې ویډیو کې کوم نوي شي ته مو فکر وکړئ. که ته په هغې 10% کې او تا دا ځناور په حواله ویډیو کې ولیدله نو لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ ولې چې زه غواړم چې تا غوندې هوښیارو خلکو سره زیات وپېژنم. ښه اوس ته به وایې چې دا مهمه ولې ده؟ یو ډېر زیات مشهور سړي دا خبره کړې چې موږ ته هغه شیان نه ښکاري چې کوم زموږ په مخ کې دي بلکې موږ ته هغه شیان ښکاري چې د کوم شي په تلاش دي. یو لنډ غوندې مثال در کوم. کله چې هم بازار کې روان یو په زرهاو داسې شیان دي زمونږ شاوخوا ته چې هغې نه مونږ آګاه نه یو، هغې نه مونږ خبر نه یو، هغه همدغسې تیر شي او زمونږ توجه او نگاه صرف یو مقصد، یو ځای، یو دکان ته وي، یو شي ته وي او مونږ هماغه ځای ته ځان رسوو، هغه شی مونږ ته ښکاري. په همدغې مثال کې که چېرته دا ځناور نه او زمونږ د ژوند د کامیابي یو راز وی، یو چانس وی او زمونږ د خوبونو یو حقیقت وی او هغه زمونږ د لاسه دغسې خطا شوی و نو مونږ به څنګه احساس کوو؟ صرف د دې لپاره چې زمونږ مکمل توجه یو بل شي طرف ته وه. زمونږ په ژوند کې شاید یو مشکل، یو امتحان، یوه سختي او یا شاید یو څو بې وفا ملګري وي او مونږ هغوی باندې دومره توجه وکړو چې شاید زمونږ د ژوند ښایسته بهارونه زمونږ د لاسه لاړ شي او مونږ هغې ته بالکل فکر نشي.